که چیرې دغه څلور په شپه کې ترتیب شوي چوکاټ ته وګورئ نو په ښکاره توګه معلومیږي چې دلته په هر یوه کې 24 دانې شنې دایرې دي. خو څه چې غواړم دلته تاسو ته وښیم دا دی چې کولی شو په بېلابېلو لارو د دریو عددونو د ضرب په وسیله 24 لاسته راوړو او دا اړینه نه ده چې لومړی کوم عدد داخلي او یا دا چې په کوم ترتیب سره یې لیکي. ښه نو راځئ لومړي ته راشو. نو لکه څنګه مو چې رنګونه ورکړي دلته د دریو دا 4 ګروپونه لرو. که دې آسماني رنګ ته وګورو دا د 4 یو ګروپ، د 4 2 ګروپونه، د 4 3 ګروپونه. اجازه راکړئ چې لږ نور یې هم واضح کړم. د 4 یو ګروپ، د 4 2 ګروپونه، د 4 3 ګروپونه. نو دغه درې ستنې یا عمودي قطارونه د 3 ضرب 4 په ډول ښودل شوی او دلته یو بل 3 ضرب 4 هم لرو. دا هم 3 ضرب 4 دی. موږ د 4 یو ګروپ، د 4 2 ګروپونه او د 4 3 ګروپونه لرو. ښه نو دا ټول په یوه ځای کې داسې ښودل شوی چې 2 ضرب 3 ضرب 4 موږ یو 3 ضرب 4 او بیا بل 3 ضرب 4 لرو. ښه نو دا ټول په دې ډول سره ودرېږه. دا پاڼه لږ پورته یوسم چې لږ ځای زیات شي چې 2 ضرب په دې آسماني رنګ به یې ولیکم 2 ضرب 3 3 ضرب 4 چې دا د ټوپونو ټولیز شمیر دی او تاسې کولی شئ د دې د رنګ په بنسټ دا وګورئ. او که چیرې تاسې لومړی 3 له 4 سره ضرب کړئ نو 12 کیږي او بیا دا له 2 سره ضرب کړئ نو 24 کیږي، کوم چې د دې شنو دایرو له ټولیز شمیر سره برابر دی. غواړم تاسو ته ووایم چې دې دوو نورو ته وګورئ، ویډیو ودروئ او په خپله یوه هڅه وکړئ چې دا به د څه شي حاصل وي. لومړی د آسماني رنګ والا ته وګورئ او بیا په همدې ډول سره زرغون رنګ ته کوم چې دلته ښودل شوي او دا په ډاګه کړئ چې ځواب یې له 4 سره مساوي دی. ډېر ښه. داسې ګڼو چې تاسې ویډیو ودروله. ښه نو تاسې په دې لومړي کې ولیدل شئ، تاسې ورته ځای ووایئ. موږ د 4 2 ګروپونه لرو نو دلته دا 2 ضرب 4 دی. موږ د 4 یو ګروپ او د 4 بل ګروپ لرو، دا 2 ضرب 4. موږ د 4 یو ګروپ او د 4 بل ګروپ لرو. که دې زرغون ځای ته وګورو نو دا هم 2 ضرب 4 کیږي. د 4 یو ګروپ او د 4 بل ګروپ نو دا هم 2 ضرب 4 کیږي. ښه نو موږ 3 دانې 2 ضرب 4 لرو. که په ټوله کې ورته وګورو نو دا 3 ضرب 2 2 ضرب 4 دي. نو 3 ضرب 2 2 ضرب 4 وګورئ په بېلابېلو رنګونو سره مو ولیکل او دلته مو لومړی 3 له 4 سره ضرب کړل. ولې دلته لومړی 2 له 4 سره ضرب کوو، بیا هم د مخکې په شان 2 ضرب 4 8 کیږي. 8 ضرب 3 بیا هم له 4 سره مساوي دی او باید همدا عدد شي ځکه چې موږ دلته پوره 4 دانې شنې دایروي شیان لرو. یو ځل بیا هم ویډیو ودروئ، هڅه وکړئ چې همدا کار ترسره کړئ. لومړی په آسماني رنګ کې ګروپ بندي ته او بیا هم په زرغون رنګ کې ګروپ بندي ته وګورئ او هڅه وکړئ چې 24 د 3 2 او 4 د حاصل ضرب په ډول سره وښیئ. ډېر ښه. تاسې ولیدل چې لومړی موږ د 3 دغه ګروپ بندي وینو. ښه نو په دې زرغون ځای کې د 3 یو ګروپ، د 3 2 ګروپونه لرو نو کولی شو د 2 ضرب 3 په ډول سره یې ولیکو او موږ یو 3 او بل 3 لرو. نو په دې زرغون ځای کې دا یې هم بل 2 ضرب 3. موږ دلته بل 2 ضرب 3 لرو. او دلته مې 2 ضرب 2 لیکلي، 2 ضرب 3. موږ بل 2 ضرب 3 هم لرو او په پای کې 4 2 ضرب 3 هم لرو. نو ښه نو دلته څو دانې 2 ضرب 3 لرو. ډېر ښه. موږ یو 2 3 او 4 2 ضرب 3 لرو. نو دا ټول کولی شو د 4 ضرب 2 ضرب 3 په شکل ولیکو. اوس نو دا له څو سره مساوي کیږي؟ ډېر ښه. دا باید د 4 سره مساوي شي او کولی شو دا تایید کړو چې 2 ضرب 3 شپږ کیږي او شپږ ضرب 4 بیا 24 کیږي. نو په ټوله کې چې دلته ما څه غوښتل دا و چې تاسو ته دا وښیم چې په هر ترتیب سره چې تاسو ضرب کوئ کومه ستونزه نه لري. راځئ چې لږ نور یې هم واضح او ښکاره کړو. راځئ یو بل مثال چې بیخي نوی وي ولیکو. ښه نو که ووایو چې 4 ضرب 5 5 ضرب 6 تاسې کولی شئ د دې د ضرب عملیه په بېلابېلو لارو ترسره کړئ. کولی شئ لومړی 4 له 5 سره ضرب کړئ یا کولی شئ لومړی 4 ضرب 5 5 ضرب 6 ضرب کړئ او کولی شئ چې تایید یې کړئ. غواړم تاسو ته دا وایم چې ویډیو ودروئ او دا په ډاګه کړئ چې دا دواړه سره برابر دي او په اصل کې همدې خاصیت اتحادي خاصیت ویل کیږي. دا اړینه نه ده چې څنګه سره یو ځای کوئ چې کوم باید لومړی سره ضرب شي او همدارنګه ترتیب
ترتیب هم اړین نه دی، لکه څنګه مو چې مخکې څو ځله ولیدل. او که دا او یا 5 ضرب 4 ضرب 6 سره ضرب کوي، وګورئ 5 او 4 مو سره بدل کړل، دا هیڅ کوم توپیر نه کوي. یا که په دې ډول سره او یا 6 ضرب 5 ضرب 4 بیا هم هیڅ کوم توپیر نه کوي. دلته مې د 6 او 5 ضرب 4 ځایونه سره بدل کړل، خو دا ټول همدا یو ځواب لاسته راکوي. او غواړم تاسې ویډیو ودروئ، نو کله چې موږ په دې هکله خبرې کوو چې لومړی باید کوم یو 4 ضرب 5 که 5 ضرب 6 سره ضرب شي، نو دې خاصیت اتحادي خاصیت ویل کیږي. دا د ډیرو ساده شیانو لپاره یو خیالي کلمه ده. او کله چې وایي چې ترتیب اړین نه دی، یعنی دا اړینه نه ده چې 4 ضرب 5 کړو که 5 له 4 سره ضرب کړو، نو همدې خاصیت ته تبدیلي خاصیت ویل کیږي. یو ځل بیا هم د یو ډیر ساده شي لپاره یو خیالي کلمه، او دا موږ ته دا وایي چې په هر ترتیب سره یې چې ضرب کوو نو هیڅ کومه ستونزه نه لري.